کله چې حیا بس ته انتظار کوي نو زیشان ورته راشي ورته وایي چې ما سره گاډي کې لاړه شه. اوس دلته که تاسو سوچ وکړئ نو د حیا ټیکری تور رنګ کې دی چې کله زیشان سره گاډي کې کینی نو ټیکری رنګ سور شي. واوا جی تور رنګ سور ته چینج شو. خو دا شکر وباسه چې چېرته ته د انګریزانو کټګرۍ ته چینج نه شي، کني بیا د کنټرولول هم ګران دي. السلام علیکم دوستانو، نن ویډیو کې په خیر راغلی. دوستانو نن ویډیو زمونږ زما مهربان رامي مسټیک باندې دی. خو زما مهربان رامي مسټیک پارت 2 دی او که تاسو اول پارت نه وي کتلی نو هغه ضرور وګورئ او کمنټ لازمي وکړئ چې بلې کومې ډرامې یا فلم نه مسټیک راوباسو. اوس راځو ویډیو طرف ته. نمبر 1، اوس دلته چې کله حیا انټرویو ته راغلی وي نو دې سره دلته سپین بیگ وي او چې کله کور ته روانه شي نو بهر وځي نو هلته د بیگ رنګ چینج شي. که داسې پرې رنګونه چینج کېده نو بیا څوک خدای نه ووالي چې بیت الخلا کې به غول سپه کوي. نمبر 2، کله چې حیا بس ته انتظار کوي نو زیشان ورته راشي ورته وایي چې ما سره گاډي کې لاړه شه. اوس دلته که تاسو سوچ وکړئ نو د حیا ټیکری تور رنګ کې دی چې کله زیشان سره گاډي کې کینی نو ټیکری رنګ سور شي. واوا جی تور رنګ سور ته چینج شو. خو دا شکر وباسه چې چېرته ته د انګریزانو کټګرۍ ته چینج نه شي، کني بیا د کنټرولول هم ګران دي. نمبر 3، اوس دغه بیگم مریم نواز چې کله موبایل باندې خبرې کوي خو خبرې کوي کنه دا تپوس نه کوي چې چا سره خبرې کوي. پریانو سره ځکه چې څوک کال کوي نو هغه بیا کټوي هم. دغه کال کټ نه کی خپل موبایل خپل لاس کې ونیسي او بل چا سره خبرې شروع کړي. دې نه معلومیږي چې دې چا سره خبرې نه کولې، چېرته مونږ ورته خرلی دی شو ځکه خو دې د خرو غوندې حرکتونه کولې. ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है. ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे. नंबर 4، کله چې حیا زیشان په لذي نو دلته یو موټرسایکل ولاړ وي او چې کله کیمرا فرنٹ سایډ نه ښیي نو دلته د موټرسایکلو بارګین جوړ شي. دا پکې نوې خبره. که داسې یو موټرسایکل نه بارګین جوړیږي نو غریب به دغه هغه افسوس حق نه کولو چې غریب تباه دی. نه تو چې چا کور نه داغه به کټم نه او چې چا کټ نه داغه بلسترم نه تو چې کټ او بلستر نه ته سملیو په سړکونو کنه خلیش مالا یو خستاسه کی کاری وای ته سکیشي نو زه بیا ځان په شلې ونه کړم. نمبر 5، اوس دلته زیشان ډیر زیات غصه دی. نو د خپل 1,50,000 والا موبایل یعنی 150 والا موبایل بیرته ولي او چې کله کینی نو موبایل هغه ځای کې نه وي. کاری چېرته دی موبایل ته څوک کینول او چې چېرته د 150 والا موبایل مات نه شي. دوستانو که تاسو دغه ویډیو خوښ شوي نو لایک یې ضرور کړئ او د بلې ویډیو دپاره کمنټ لازمي وکړئ.